فضل تفسیر. حضرت علی رضی الله عنه مبارک د حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما صفت وک چې دې عالم دلته یو نفر ناست دی ورته ویلي چې زه د درنه قربان سم یا علي ته د جابر صاحب صفت کوي او ته خو ته یې یعنې تا ته کوم علم الله درکړی ده لکه حدیث مبارک کې رسول الله مبارک وایي انا مدینة العلم وعلي بابها زه ښار د علم او علي باب دروازه ده ځکه په باب د قضا کې لوی علم الله تعالی حضرت علي صاحب ته ورکړی و لکه په باب د قرات کې لوی قاری د صحابه کرام ابی بن کعب و لوی فقيه مجتهد د صحابه کرام عبدالله بن مسعود صاحب لوی قاضي د صحابه کرامو حضرت علي صاحب نو ته خو ته یې رضی الله تعالی اجمعین او ته د ده صفت دومره کوې حضرت علي صاحب مبارک ورته ویلې وایي ده د دغه آیات تفسیر زده و ځکه یې زه صفت کوم ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد دغه آیات تفسیر زده و ځکه یې زه صفت کوم ګوره د یوه آیات تفسیر حضرت علي صاحب یې صفت وکړه نو تفسیر د قرآن عظیم شان زده کول چې یو آیات زده کړي ګوره دومره قدر الله درکوي. حضرت مجاهد صاحب لوی تابعی و لوی مفسر ده د ابن عباس صاحب د ابن عمر صاحب رضی الله عنهما شاګرد ده دی مبارک وایي چې الله ته محبوب په ټولو مخلوقاتو کې هغه څوک ده چې په ما انزله باندې ښه عالم په ټولو مخلوقاتو کې الله ته ښه محبوب په الله ډېر ګران هغه څوک ده چې الله څه نازل کړي چې قرآن عظیم شان ده چې په دغه ښه علم ولري. حسن بصري صاحب وایي رحمت الله علیه قسم کوي ما دې قسم په الله یي چې الله تعالی یو آیت نه ده نازل کړی مګر دا خوښوي چې یو څوک هغه زده کړي علم پرې راولي او د هغه مقصد چې شی ده دا معلوم کړي ځان ته دا الله ته ډېر محبوب ده چې الله څه نازل کړي هغه زده کړي. حضرت امام شعبي لوی محدث ته هغه وایي رحمه الله وایي حضرت مسروق بصرې ته د یوه آیت تفسیر دپاره راغی د یوه آیت تفسیر زده کولو دپاره بصرې ته سفر وکړ کله چې بصرې ته ورسېده چا ورته ویلې چې هغه استاذ چې د آیت شریفې تفسیر یې کوو هغه تللی د شام ته د د شام طرف سفر برابر کړو لاړو شام ته تر څو پورې هغه نفر یې پیدا کړو هغه آیت تفسیر زده کړو. حضرت عکرمه لوی مفسر ده دا دی مبارک ومن یخرج مهاجرا چې دا د چا په باره کې نازل ده دا من څوک ده دغه کې 14 کاله زه ګرځېدلی 14 کاله زه په دغه نوم چې ګرځېدلی چې دا د چا په باره کې نازل ده دغه من په تفسیر کې ګورئ من میم او نون ده د من په تفسیر کې چې دا څوک د دې نه مراد ده 14 کاله ما وایي کوشش کړی 14 کاله زه دې پسې ګرځېدلی تفسیر د قرآن مشان دومره ګورئ الله ته محبوب و معتبر شی نو دې کې کوشش وکړئ. یو آیت زده کول به نو څومره فضیلت لري. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه رئیس المفسرین د امت ده صرف د دغه آیات مبارکه فقد صغت قلوبکما تاسې زړونه کاږه سوي دي دا کوما دغه ضمیر دې نه څوک مراد دي 2 کاله وزه حضرت عمر صاحب ته تاویدلم رضی و د ډېر هیبت د دې وجې نه چې ما باندې به ډېر هیبت پروت و ما پوښتنه نه شو کړی 2 کاله نه بعد ما د دې پوښتنه کړې ده بخاري حدیث فضیلت تفسیر قرآن عظیم شان قرآن تعریف موضوع غرض لاندې درته وایم انشاءالله خبر نه ورته او د تفسیر تعریف موضوع غرض. قرآن هو كلام الله المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا دا تعریف دی قرآن کلام د الله تعالی ته چې په مصاحفو کې لیکل شوی ده او د نبی علیه الصلاة والسلام سره په نقل متواتر سره راغلی ده. متواتر دا متواتر بالطبقات ده چې هر طبقه ټوله طبقه د صحابو په دې قائل ده چې دا کلام الله ټوله طبقه د تابعینو په دې قائل ده چې دا کلام الله
ټوله طبقه د تبع تابعینو په دې قائل دي چې دا کلام الله ده. ټوله طبقه د تبع تابعینو وروسته تر ننه پورې هره طبقه کې ټول په دې متفق دي دا کلام الله ده. دا نقل متواتر او دا په اعلی درجه د تواتر کې. تواتر خپل اقسام دي په احادیثو کې ذکر کی، خو دا اعلی درجه ده چې ټول طبقې په دې باندې بالاجماع دا نقل کې دا کلام الله ده. نقل متواتر. موضوع څه ده؟ توحید. التوحید. توحید دی اعلی ذکر کی او غرض سعادت الدارین دنیا او آخرت نیکبختي په دې باندې راځي. او تفسیر څه شي توای؟ هو علم يعرف به مفهوم القرآن على حسب طاقة البشرية. هو علم يعرف به مفهوم القرآن على حسب طاقة البشرية. هذا علم چې پیغه باندې مفهوم د قرآن عظیم شان زده کیږي او موافق دی طاقت بشري. طاقت بشري دا قید ولې سره وایي؟ دا ولې وایي؟ ځکه مفهوم د متشابهاتو حقیقت ته موږ نه سوچو. متشابهاتو حقیقت باندې موږ نه پیږو. فهم پوه شئ؟ هغه څوک چې متشابهاتو کې خبرې کوي، بحثونه کوي، د هغو په زړه کې زیغ ده، کوږوالی ده. حضرت عیسی نه حدیث مبارک ذکر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی نام داره کې زائغین الله تعالی ورته ویلي دي. زائغین اب خپل ځای کې به تفصیل کوو ان شاء الله. دغه قید فائده ده چې على حسب طاقت البشریه چې د دې څومره طاقت ته پیغه طاقت باندې به مفهوم د قران زده کوي چې د دې طاقت نه پورته به پیغه کې به تحقیقات نه کوي، به خرابېږي پکې. هلته به پوره تحقیق کوو ان شاء الله په خپل ځای کې. او یا دا تعریف هم چا کړی ده. هو علم يبحث فيه عن القرآن المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر طاقة البشرية. او علم د چې بحث کې د قرآن عظیم شان لکم حیثیتنا د حیثیت د دلالت نه په مراد د الله تعالی. اوس ګوره تجوید کې کوم چیز ذکی قرآن عظیم شان ذکی او په قید حیثیت باندې په فرق راځي د علم نه. تجوید کې قرآن عظیم شان ذکی او الته چیز ذکو تجوید کې الفاظ د قرآن عظیم شان ذکو دلته مراد د الله تعالی په ذکو من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر طاقة البشرية. دا متشابهات قید وجنی ویلي. او موضوع چی ده؟ معرفت نفس قرآن عظیم شان ده ومن حيث دلالته على مراد الله تعالى. ولې تجوید نووزي کنه تجوید خو دې کې نزده کې خو ځان ته علم سو. هلته من حيث الفاظ د قرآن عظیم شان زده کول دي او دلته من حيث دلالته على مراد الله تعالى. موضوع زده کړه علم تفسیر. موضوع چی شو؟ وای ها؟ معرفة نفس القرآن من حيث دلالته على مراد الله تعالى. تزكي او غرضي تمييز الصحيح عن غيره. صحيح او غير صحيح دعوة تمييز راسي كم صحيح تفسير ده كم صحيح تفسير ده داز دكول. او يا الاهتداء بهداية الله تعالى. الاهتداء بهداية الله تعالى والتمسك بعروة الوثقى والوصول إلى سعادة الأبدية. فوش بدي بني كم شيء سو اهتداء بهداية الله تعالى هدى للمتقين. ده كان تبي تفسير واي إن شاء الله. هدى للمتقين هداية الله تعالى من اهتداء كول أغلى من تكول أغزد كول او تمسك بعروة الوثقى لا انفصام لها سجل قطع نستقر دي بل منقولي ونشوف القرآن من منقولي ونشوف. ده تفسير مقصد ده. او وصول د سعادت ابدي ته کله دي اهتداء بهدايه الله حاصل کړه او تمسك دي وکړه په عروة الوثقى سره بیا به سعادت ابدي الله تعالی نصیب کړي.